په کندوز ولایت کې د تیر کال په پرتله سږ کال د وریجو او میو حاصلات نسبتا زیات شوي خو بازار نه لري او بزګران یې په ارزانه بیه پلوري. د دې ولایت بزګرانو وایي د حاصلاتو له راټولولو وړاندې په بازارونو کې د غلجاتو بیې لوړې وي خو چې د دوی حاصلات راووځي نو نرخونه یې ټیټ شي چې له امله یې عام د دوی د کښت مصرف هم نه پوره کوي. چې د منګه مال وریجې جوار غنم می کنځلې دغه په صحیح قیمت سره خرج شي موږ ته به یو بازار پیدا شي چې موږ تاوان پکې ونه کړو. امارات اسلامی این هم میخواهیم که دهقانی که ما میکنیم وقتی که نرخ ماش که میبرایه این ماش ما مردم به نرخ پایان سودا میشه. چرا این رقم میشه مال دهقانکار؟ په همدې مهال بیا سوداګر هم د دې ولایت د بزګرانو دا ستونزې مني او وایي چې د تازه وریجو او میو له راوتلو وړاندې د یو من وریجو بیه له 4,500 نیولې ان تر 600 افغانیو پورې وه خو د تازه وریجو په راوتلو سره نرخونه راولیدلي او لامل یې په دې ولایت کې د بازار موندنې نشتوالی او د سالنګ د تونل بندېدل یادوي. زمونږ غوښتنه د امارت اسلامي نه دا ده او د حکومت نه دا ده چې دا قراردادونه کیږي په دې وزارتونو کې دا د خپل وطني وریجو نه قراردادونه وشي چې دا دهقان زمونږ او ستاسې په پښو باندې لږ ودرېږي. مشکلات‌های رقم است روبندی سالنگ هم در سر از تاثیر کرده. قبلا یک سر ماش یک سر غله را ما بار میکردیم به 11 افغانی فعلا به 25 افغانی ما بار میکنیم از روی شوبر که کابل میره ماش. بل لور ته بیا د کرنې ریاست مسؤلین له بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کوي او وایي چې دغه ریاست لاس تر زنې نه دی ناست او د بازار موندنې لپاره یې له تولیدي شرکتونو سره د باکیفیته وریجو په تولید ټینګار کړی دی. که این مشکل انشالله ما گفتیم که با ایجاد همچون فعالیت‌های میلای پروسس برنج ما این مشکل حل میکنیم. انشالله ما در تلاش هستیم که برنج به شکل خوبترش پروسس بکنیم که تا در بازار قیمتی خوب به فروش برسد. په کندوز ولایت کې د وریجو او میو په حاصلاتو کې په داسې حال کې نسبتا زیاتوالی راغلی چې د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو محصولاتو په میکانیزم کولو ټینګار کړی و او د مسؤلینو په وینا په دې برخه کې بیلابیلې پروژې هم پلي کړي دي.